السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو سکیچ ویر اتمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لیکنو د فونټ ورکولو طریقه ښیي چې څنګه کولی شو سکیچ ویر کې لیکنو ته فونټ ورکړو. نو لومړی به د شروع صفحې څخه پیل وکړو چې اول به دغه ته فونټ ورکړو. نو فونټ برخې ته به راسئ. دلته تیار اول نه فونټ شته خو زه به دا بیرته حذف کړم او تاسو ته به دلته په عملي توګه درښیم. نو دغې جمع علامه باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به دلته راسئ فولډرو ته. دلته فولډرو کې به تاسو یو فونټ انتخاب کړئ. زه اوس دلته یو فونټ وګورم، مثلا دلته به د فونټ نوم ورکړئ، مثلا خان. هم سیو دی دا مې چې ثبت کړه. اوس به راسئ دغه ایونټ برخې ته. په ایونټ کې به ان کریټ ووهئ. کله چې ان کریټ ته راغلی نو تاسو به دغه د بلاکونو ځای راواړوئ او د ویو برخې کې به لاندې کته لاړ شئ او د دغه دریم بلاک به راواخلئ، ټیکسټ ویو سیټ ټایپفیس فونټ وایټ سټایل. اول به دلته متن انتخاب کړئ، بیا به فونټ انتخاب کړئ خان، بیا به دلته ټایپفیس یعنې نارمل، بولډ، ایټالیک او بولډ او ایټالیک. نارمل یعنې نری مثلا په خپل حالت کې، او بولډ یعنې لیک ډبل، او ایټالیک هغه لیک کوږ غوندې وي، او بولډ ایټالیک ډبل او کوږ دا دواړه په یو ځل باندې کېږي. نو تاسو هم دا نارمل انتخاب کړئ، مثلا دا یو مو خوښ و، دلته هم نارمل، دلته دغه ځای کې به ټیکسټ ویو یو په ځای ټیکسټ ویو دوه. په دې برخه کې دوه متنونه دي، فقط همدغه دوه متنونو ته مو فونټ ورکړ. په د دوهمه پاره کې چې دا هوم اکټیویټي، هوم اکټیویټي کې به هم راسئ، مثلا یو دوه درې پنځه متنونه دي. نو په دې باندې به کلیک وکړئ ون کریټ. نو تاسو به دلته دغه برخې ته راسئ، ویو برخې ته. دلته هم همداسې دغه ټایپفیس راواخلئ او دلته به هم ټیکسټ انتخاب کړئ، ټیکسټ. دلته به هم فونټ انتخاب کړئ، دلته هم نارمل. نو تاسو به هم دا پنځه دانې کړئ. کله به چې دغه پنځه دانې کړئ نو به دلته په نوبت سره خپل ټیکسټ انتخاب کړئ. درې، دا هم څلور، دا هم پنځه. د دغه برخې هم فونټ کار خلاص شو. اوس راځو د لیست برخې ته. په دې برخه کې به په لیست باندې کلیک وکړئ او په دغه ون بین کسټم ویو باندې کله به چې په دغه باندې کلیک وکړئ دلته به راسئ ویو برخې ته. ویو برخې ته به دلته بیا هماغه د فونټ برخه بلاک راواخلئ. دلته به میتریال بټن او فونټ خان او ټایپفیس نارمل دا هم وشو. نو پاتې شوه د پیج برخه. د پیج برخې ته به راسئ، پیج. دلته به هم د ایونټ برخې په ون ان کریټ کې د فونټ بلاک واچوئ. تاسو به دلته راسئ، مثلا سیټ، دا د هم د ټیکسټ ویو سیټ ټیکسټ ویو فونټ خان او دا هم نارمل. نو د فونټ کار خلاص شو. اپلیکیشن به رن کړو، ویډیو سټاپ کړو. دا هم اپلیکیشن نصب شو. دا هم د فونټونو برخه شوه. هرې لیکونې ته فونټ ورکول شوی دی، مثلا دا هم د فونټ برخه شوه. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. خدای په امان.